لیست کې د مجردۍ؟ بس شدید مجردان یو. ډېر زیات خوند ترې اخلو. ماله چا وویل چې دا کور کې هم دیګ کوي. اوس خو شکر الحمدلله ازادي ده. Where are you from? I am from Afghanistan. وطن د اور په سیند کې لامبي زلمی جنگ خوړلی د کابل جان د جون مړی هم نهنګ خوړلی. چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي که زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو دا کاڼې به لالونه شي دا بوټې به لونګ شي. یو ځل بیا تاسو درنو لیدونکو ته هرکلی وایم دا چې د اختر شپې ورځې دي موږ دلته د هسکې مینې د هغو سیمې ته راغلي وو. ما سره تاسې ګورئ ډېر ګلالي ماشومان دي او ترڅنګ یې تاسو ګورئ محمد قسیم صاحب خپل ورېرونه بچیان او ورونو سره په چکر راوتی دی. محمد قسیم صاحب سره به خبرې کوو پروګرام کې مو هرکلی کوم. ډېره مننه د سمون تلویزیون نه او د سمون تلویزیون د خوا نه ټولو ګرانو هېوادوالو ته اختر مبارکي وایم. خوشحاله شوم دغسې پروګرامونه تاسو جوړوئ دا د وطن منظرې په خلکو باندې ګورئ او نه د اختر شپې ورځې دي بس چکر ته راغلي. محمد قسیم صاحب دې سیمې ته په اول ځل راغلی که نه تېرو اخترونو کې هم تاسو راغلي هستئ؟ اصل کې خو وروره زه خپله د همدې سیمې یم د دې بالا هسکې مینې اوسېدونکی یم او دې سیمې ته په تېرو اخترونو کې هم راتلو چکر به م راوو خو تېرو لسیزو کې به نشو کولی د امنیت د نګاه نه چې امنیت جوړ نه و نو چا چکر نشو راوالی. اوس خو شکر الحمدلله ازادي ده حکومت تامین دی اوس همدې ازادۍ نه موږ هم فرصت واخیسته ګټه مو وکړه. ډیره مننه. یقینا چې د تیر په پرتله امن ډیر زیات دی. دا هغه سیمه ده چې دلته پخوا خلک نشو راتلی. What's your name? My name is Zubair. Where are you from? I am from Afghanistan. Tell me, which class do you read? Atom. ښه ګرانه ستاسې نوم څه دی؟ ساحل. ساحل خان په لومړي ځل دلته راغلی که نه مخکې هم په چکر راغلی؟ مخکې هم راغلی. دا ځای څومره انجوی کوئ څومره تنې لذت اخلئ؟ ډېر زیات خوند ترې اخلو. تاسې دلته د اشپز دنده ورته اجرا کوئ دې نه مخکې دې هم چېرته اشپزي کړې که نه؟ ولې نه بس دغسې دا زموږ د ملګري چې دي دا د کورنۍ غړي بس چې چېرته چکر ته ځو یعنې موږ ورسره دغه کوو دا د دیګ برخه کې بس همکاري. او څه شی ډېر ښه پخولی شي؟ روش ښه پخولی شي کړۍ ښه پخولی شي سبل داسې چرګ پلاو؟ روش هم ښه پخولی شم ډېر ښایسته یې پخولی شم. واقعا چې جلال زموږ په ګروپ کې یو ښه اشپز دی هر کله موږ ته اشپزي کوي موږ ته خوشحاله او ډېر ښه خوږ لاس لري. ماله ملګري وویل دا اکثره وخت دیګ سوځوي دا رښتیا دی؟ نه انشاءالله دغسې به کله نه شي وي. ماله چا وویل چې دا کور کې هم دیګ کوي؟ والله کېدای شي نو زورور یې. ها کېدای شي نه کوي یا کوي. تا واده کړی که نه؟ نه واده خو من دی کړی تر اوسه خو مجرد. ښه ګوره بختوره لږ دا دی چې تیاره اشپزي م یاده ده او کوروالا به یې نیکبخته په دې چې پخلی به ورته دا کوي او باقي کار به هغه کوي. ولې نه واده کې بالکل بس واده ده. مخکې د مخکې نه ورته مبارکي بس وي. مننه. وطن د اور په سیند کې لامبي زلمی جنگ خوړلی د کابل جان د جون مړي هم نهنګ خوړلی غچ د شهید لیلا واخله منجور مجنونه او د ګور چینجو ترېنه زونډي زونډي لونګ خوړلی. مینوال په تمه دي تا نه ښکلی شعر اورو. د نظم عنوان دی کیف. موږ به ښه شو وخت به راشي خو چې دغه وخت کې ښه وی په زړګي مو ګیله نه وی د وطن حالت هم ښه وی د ملا کیسه هم نه وی د جهاد ټپه هم نه وی کتابچه د تقدیر نه وی د غنمو لانجه نه وی د شیطان وسوسه نه وی د مرګي په نوم څه نه وی هیڅ حساب را سره نه وی او د باچا فرغونیت نه وی د غریب هم غربت نه وی یو یتیم ماشوم هم نه وی او د مینو ژوند هم ښه وی په مجنون هم ظلم نه وی د لیلا سره یې کاته وی د ځوانانو او د پیغلو کېناسته وی موسیقي هم بنده نه وی او یو رباب منګی ټپه وی
بس دا هر څه به بیا ښه وی خو چې ته لږه راسره وې او چې ته لږه راسره وې ډېر ښکلی دی او زه دا هیڅ دې هم نه وی اوس امید وایه څه وی په دیګر د درست جهان کې پښتانه وی او د عربو غزل نشت وي د غني خان فلسفه وی او د زمزم اوبه ختمې د پغمان انګور پاخه وی او بس دا هر څه به بیا ښه وی چې ته لږه راسره وی او زه پوهیږم وخت به راشي چې ژوندون به مو لږ ښه وي چې ژوندون به مو لږ ښه وي په زړګي به ګیله نه وي خو خزان به مې ځواني وي بیا به دغه یو ارمان کړم زما خدایه چې ځواني مې بیرته راکړه لیوني خویونه راکړه یو خوشبویه باراني شپه لږ څه وخت د سیند په غاړه لږ څه وخت د سیند په غاړه د اشنا سره وای ناست بیخي لږ شانتې نشه وی یوه نرمه موسیقي وی د کاروان کاکا غزل وی د هارون باچا په غږ کې د نرګس په غږ کې پروت وم ما ته ویلې چې امیده اوس جنت راته تعریف کا ما ویل هغه ستوري دا اوبه دا غزل او ستا آواز زه نشه او ستا کاته بس همدغه زما جنت امیده رښتیا خبره چې بالکل جادو دې کړی او په دغه ښکلي نظم کې او ډېر ښکلي الفاظ دې راټول کړي وو او بیخي فلسفې طرف ته پکې هم تللی وي نو دا چې اوس موږ سره وخت هم کم دی د کاروان صاحب صرف دغه یو بیت دې درته ډالۍ وایي مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري ډېر خوند دې وکړه او هیله ده چې نورو پروګرامونو کې